معاشره به ټیکېږي کله دا به ټیکېږي په څه دا به اله ټیکېږي چې دا لوی لوی سنډاګان پکې راوړي وای हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन वही माला हो दखावर डिवन रिश्ता जैसे रना तकेनम और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन और द पीर से कोर चिरागान पके द बिजलो लगे दले जमाजीजान नन पमल की गरीब सड़ीता द बिजलाय रना तके नास्तबम द खुदाय कहर अजीम जोड़ी तासो गोरे द मल्क द बिजलाय बिलुना वजी गर्क शुम तबाश वही पैसे दाखिली का ब्याह जगह रखा दादी बिजलाय द बिलुना बमल के उबो दमल पैदावार बिजली दमल पैदावार सरबा ढिंगण दमल पैदावार टेपर چې زمیدارو به میخلا چول او سنډاګانو تبع چول تاسو د امام حسین بیان اورېدو ته راغلي شیعاګان خو نه چې درته بیان شروع کوم تاسو هاي 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 څوارلس سوه کاله وشو هغه غم لا تېر نه او بیا د امام حسین یعنې غم په کال کې صرف لس ورځې کوه بیا دا نورې ورځې دي چې څه خوښه ده نو کوئ د ملک لا جوړ کوي د ملک معاشره ټیک کوي निजाम द मुल्क दास्ता सु पलास के लिए टिकोल दाबा टिकोल इस्लाम इस्लाम हुकूमत लगिया दे इस्लाम 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 पक्का लगे पता होने लगे लगा जो स्टार्ट है मुझे हलवा 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 स्पटूल तीरशी सार बांगुशी जे हलवा सार बता सोए जो ला बेड़ा दे गरकश दालवा दे जशे شپکا لوشو اسلام 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 ایس پتا ہونے لگے دے کم دے اور دے وزیران راپاسی یو وزیر تلیو دے دغتا دے خیبر تا نواغی ورطا گڑان مڈانا لالکلی اور اٹھائے بندو بس اکڑے دم دے چرا پاسی دے رہے اور تلچی رونو آرام سر کہنے کے انشاءاللہ خیر بش اسلام آغاز قبائلوں نے بکی گی آخر گل واہ واہ سبحان اللہ اسلام انا للہ اسلام آغاز کو سور لسو کالو شو چی پا مکہ کی دغار حران نو پا قبائلوں کی ببل پیغمبر پیدا کی گی و داغی زینب دی اسلام آغاز کی دا سو پوشو زمان زیدانو دا قسمہ خلق دے دا مزاج دے قومنا زڑے گڑے جوڑے شوے زڑے گڑے زڑا گڑا چی دے چاہ پلاس کی دے شین جوار ٹانٹا ہو گوری نغم سے بین 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 ولی تاس ماؤنلی دے ماؤنلی دے چی چاہ در تا ٹانٹا خودلے چی کہ خیری تاس بین بین کاغے نہ لگ زیاد شنو آخر بل چا سر جولی دا ناغم سے بین بین داغا قوم نے تاسو ماؤنلی دے تاسو بے زمینہ قوم بچے دے پدے ملک کے خیو رزی لٹا تاسو بے زمینہ قوم تاسو آغا قوم نوال چے پر اٹھائے تاسو دو کشوی پجامو تاسو دو کشوی پچایو تاسو دو کشوی پا کباب اور اٹھائے پا کچرو کس تاسو ایمان خرچ شو داغا قوم نو در سر زمین دا دی قوم ملا چرے غیرتی نشی اتاس تما عرض کرے ہو چیئے سڑی ماتے میں مولانا صاحب تا کشمیر تا تلے مالنا ویلتا کشمیر جنگ لے نہیں تلے نہیں تلے وینو تا سنگا ملای چی دا کشمیر غزا تا نہیں تلے مالتا تلے وینا زم نہیں تلے نمان دا بے غیرت قوم امام چرتا غیرتی کی دیکھی وینم داستاو دا بلخ رمضان توایم نم داستاو دا بلخ رمضان توایم
خپن شکمینم واغستوستا زه اول زه دا حکیم د مور خبره ویل به مور نالت په ښځو هغې باید بچي اول په ما اول زه خپه نه شئ تاسو لوی خلک تېر کال یې دلته جلسه شوې وه چا په مزاج به یو خبره بده لګېدلې وه مختلف مزاجونه دي نازک ویل دی به بیا څنګه موږ نه دلته جلسه کوي په ارام کښېنه په ارام کښېنه یو سړی و ښځه کې ډېره یېرېده او یو سړي نه اړو یېرېده نه ویل که داسې چل دی ما نه اړو ښځه یېرېږي نو تا نه ډېره یېرېږي وی ما نه ځکه یېرېږي چې زما واده وشو کور ته رالم په لومبۍ شپه پیشو په کوټه کې میاو میاو کول چاړه مې راواخېسته یو سوټی مې ووهلې ویل ښځې مې چې وکتل چې اوهو سړی خو جوړ راته ښکاري چې ډبنګی دی بس مې ویېرېده هغه چې یېرېدلې ده نن هم یېرېدلې ویل ودرېږه دا زم دا چل هغه هم سبا له پیشو کور ته بوتل چې پیشو میاو کړی ده چې په چاړه پیشو وهلې ده هغه ښځې ورته ویل ماما اینطور نکو او مردن گربه شب اول است وی اوس پیشوګانې مه وژنه د لومبۍ شپې کار دی وی خړاله عینه ما په لومبۍ شپه پېژندلې وایه په ایمان مونږ دې ښځو په لومبۍ شپو پېژندلې نه ته خو په دې ملک کې لږ شریعت راوله او دا ښځې واپس کړه د دې ښځو حال وګوره په ملک کې ښځو حال وګوره ملک په تړاکۍ روان دی ملک په تړاکۍ روان دی چې راپا دې ملک په تړاکۍ روان ملک په تړاکۍ نه دی روان ښځې په تړاکۍ روان دي ښځې دومره لرې لاړ پرون دې خوا وګورئ ستا په دې پیر صدر کې جشن خیبر لګېدلی د چا ښځې ولتلې وي او بیا د کالج هلکانو چې پې باتی مړې کړي نو سهار له ما ته معززین وایي معززین وایي چې وګوره مولانا صاحب داسې شرافت دی د شریفانو ښځې هلته تللې وې د هلکانو داسې کمینه توب وکړو ورانې وکړو فلانې وکړو ما ته وسو نو زه خو هم داسې اناړي ما ورته وایي چې خبره واوره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره کوم سړی چې خره د کور نه بار وشړي او شپې په بار راشي نو څنګه چلېږي بس که نور مخکې لاړ نه شي ما ناسې خبره کړو ته ورسره نه یې او ښځه او لور دې جشن خیبر ته تلي تاسو ووایئ په ایمان په دې سړک د شپې په یو بجه ښځې را روانې نه وي د سنیما نه کومه سنیما وګوره چې د شپې په یو بجه ختمېږي دا د چا ښځې وړونه تېروي ملک په تړاکۍ روان ملک خو بیړه تباه ده د ښځو د لاسه وګورئ ورشئ باړه وګورئ کوچی بازار وګورئ د صدر کوچی بازار وګورئ د ښځو د بډو نه تانونه څوک راوباسي مینا بازار کې درزیان وګورئ د ښځو د نوي فیشن ناپونه درزیان د کم کم ځای اخلي دا د چا د ښځو زمون کور وړاندې کور وړاندې ته زما کور وړاندې دننه او ته ما ته بار چغې چې اسلام 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 دا اسلام هغه شی دی لکه په صدر کې ټیشن کې یو سړي آواز کولی زوی ته اسلام او کولیانو آواز وکړو زنده باد هغه وی چپ شي اسلام بیا هغې وی زنده باد وی بیخه مو زه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده زمون کور وړاندې کور ښځې کې زه واګې نشم اچولی نه شم راټینګولی لور زه نشم راټینګولی زوی زه نشم راټینګولی د خدای په قهر عظیم اخته یم او ته ماته لګی چې اسلام اسلام را روان دی که خیري را وبرسي دا مذاق نه دی اسلام دا ټوکې نه دي اسلام بیا په ملک کې وګوره شریعت بینچونه جوړ دي په دې ملک کې تعزیرات پاکستان لا 2 لکه کیسونه د ورځې کچرای وګورئ غوبل پکې جوړ ماشاءالله د پاره وګورئ زرګونه کیسونه ماشاءالله عدالتونو کې کیږي شریعت بینچ لا په 3 کاله کې یو کیس نه دی یعنی تر اوسه پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بینچ ته پیش کې او لاس کې ورسي
د ځمکې په سر داسې ملک وښایه چې په یک وخت پکې 3 کالونه چلیږي. د ځمکې په سر داسې ملک وښایه. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې زمونږ کور وان د اخلاقو زمونږ جنازه وتېده، سړیتوب خو په مونږ کې بوی نشته. هر یو ته چې ګورې د تنې نه به د کوهي تور غر پناه کېږي، خو چې خبرې ورسره وکړي د اوړي د وښو تور ګونګټ دی، خو چې لاس پر وړي بوی کړي. په دې جوماتونو کې د وښو کې د اوړي کې تور تور ګونګټان کښیالي کړي کېږي، تور تور ګونګټان هغې له چې لاس یو سي بوی کړي تنې به یې ډېره ښایسته وي، خو د وښو ګونګټانې چې ورنږدې شي بوی به دې درځي. زما عزیزانو ټول فراډ دوکه ده، انصاف نشته. که چاته ووایې چې زم څه حق لرم، یا د خبرې یا د روټۍ یا د ګاډي کې د سبزۍ خرڅولو حق خو زم په دې ملک کې لرم چې بېګانه پې بال بچ له روټۍ وګټم. نه، ته به دا ګاډی په غاړه ځکه نه ودرې چې زنانه تېروي. زنانه که هغه زنانو ته د ګاډي نه تکلیف وي چې د چا د مارکین او د لټې او د خامتاب ورکه په سري خو ګاډي یو هم مه پرېږدئ. او که د چا ایرانی چادرۍ په سري او هغه زنانو ته تکلیف وي، نو الله دې په هغوی د چرګو مرض راولي. د مستۍ نه په لاره ځي او زه د خوارۍ نه لاره کوم. ګاډي کې چې څوک سبزي یا فروټ خرڅوي د هغه په ځمکه او اسمان بل درک نه لګي، نو دغه ګاډي کې دی نور ته او د سوري ته او باران ته او جړی ته ولاړي او بل درک یې نه لګي. نو هغې پسې تاسو راشئ چې زنانه تېرېږي. دا کومې زنانه دي؟ زنانه چې هغه کور ناسته، مستورات یې خو کور ناست دي، مکشوفات یې چې بار روځي هغه نرتګان دي. نو هغې ته د تکلیف څه ضرورت دی؟ او که سړي ورسره کړې ته چې دې بچ نه شي دا نرتګان په تا باندې درسوري. دا ملک دی، دا وطن. مونږ خو دا ملک د حیا او د غیرت او د شرم لاندې یو پرامن ملک جوړول غواړو. مونږ خو دا وایو چې دا ملک دی داسې چې بلا ضرورت ښځه په دوربین کې هم په سړک نه ښکاري، که نه ده داسې؟ بغیر د ضرورت مړی شو ژوندی شو بغیر د ضرورته ښځه بار نه روزي. مونږ خو دا ملک داسې غواړو چې نن محرم دی په ریډیو باندې ګانې بجانې بند دي، نو یوازې د محرم کې ګانې بجانې حرامې شي، نور کال روایږي نه، ټول کال به بند دي. یو محرم کې سینماګانې بندې شي نه، ټول کال به سینماګانې. سینما دیت د بال بچ د تباهۍ یو عظیم سبب. تاسو وګورئ زموږ د دې کلي دنیا کابلی کې څوک ناست؟ زما بچي، ستا بچي، میندې بیا ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي. د به د تیسمار خان زوی ځان نه جوړ کړی کابلی کې به سګرټ وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. شرمېده، حیا وکړئ، شرم وکړئ، غیرت. زما ښځه او زما مور دی پردي خدمتونه کوي او هغه پیسې دي چې زه پټوم بیا د سینماګانې پې کوم. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د ملک د قانون ده، ګناه د ملک د حکمران طبقې ده. ګناه د چا ده؟ ګناه د ملک د قانون ده. نن جواري ولې عام ده؟ شراب ولې عام دي؟ غله ولې په سړکونو باندې دندناتې ګرځي؟ ځکه چې په ملک کې هېڅ قانون نشته. پولیس یې ونیسي، منډې 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 وینیسي، خو سبا له چې کچرو ته بوځي بوتل یې نه چې بیا ضمانت وشي. ضمانت یې لا څه کوي؟ بیل بیفور ارسټ یې وشي، مجرم پیش هم نه دی او فرا په شی ضمانت وشي. ګناه د ملک د قانون ده. د ملک قانون سخت دی. یو خنده لاس غوڅکه په دې ملک کې ته وګوره چې په ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي. نن ستا ټول ملک د زنا ډیپو دی. هر محله، هر کوڅه، هر بازار د زنا ډیپو دی. یو زناکار برسره عام ته رجم کا، سنګسار یې کا، وګوره چې بیا په ملک کې د زنا نوم څوک وایي.
न दे मल्क ज़िना डी शराब बंद 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 राशि हाँ गरीब को उसकल राशि दा होटलुना दा मोटर दा बंगले वीसीआर बंद 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 कदम बियरता म्यूजिक सेंटर तो बाला मारे के सूट म्यूजिक सेंटर ने बाला मारे म्यूजिक सेंटर के चशे दे देना वीसीआर के सिटी दाते सूकुड़ी दाते चाप कुरुनो की चली बंद बंद ज़ेवोले बंद गरीब ला कतन बनना कद बंगलो वाला होता बन नदी नो गरीब ला बम बन यो बंगलाओ खाया बगैर दे वीसीआर यो जमा अजीजान दा गुनाह टोला द मुल्की कानून दा प मुल्क दे यो जुर्म सख्त सजा वर्कड़ी शी तो गोरा ची बिया प मुल्क दा जुर्म नामा चोक हां सजा गरीब निवेशो अगला आर किस्म दा सरमायादार द पेंसीख पलू निवेशो अगला ऐसे अल्लाह दे अमान रखी कीगी बस अंजाम बचई दे मुल्क नतीजा बेस स्ताप सदर के टीवी स्टेशन के ओर 38 करोड़ रुपए पे लगी 38 करोड़ इफ्तिताई मुंगा ओकड़ा तिलावत मुंग पे ओकड़े अल्लाह दे कामयाब की ढेर मजेदार है मुंगोरा तिलावत पे तो अल्लाह कामयाब करे मुंग का जिसने खैबरी पे तिलावत को अल्लाह कामयाब करे सने मालूम वर्ष दे कामयाब डॉक्टर दुकान चलता हो बासी खत्म पर क्यों अल्लाह दे कामयाब के डॉक्टर से कामयाबी को पकड़ को बटुका क्या राजी वाला नमुना मुलिया मुन्ना हम फकार द खुदा अख्तायूस कैसे चल कैस वरा हुसैब तिलावत पे क्यों को अल्लाह कामयाब दे मल्क द टीवी स्टेशन देर जरूरत हो सुबह सरा खाल पता कदी तदर उठे और कपड़ी देर जरूरत न चलानत जोड़शा गरीब बताओ ये चोरा से तो चाना काम गरीबान तो गोरा जमुन पास इलाका के नन बयानों अता तजरा रुपए टेलीविजन आ रंगीन दे कारा बलादा नन बयानों जमुन पा इलाका के गरीब चुप चटोला और दास दास पूछे अगीम पशल शल रुपए भी सियार पशल शल दाट के लगे याद कीचे द मोरे तोरा शड़ाई लांग और दलू का सिरे समरा दरांगे कोनाटो को दे रसोला ओकले पसम का सुले दो चिराटो और दादा का और पशल शल जरा रुपए दी सियार तोरा बला दे तोरा बला दा कौम दा खला जमन बीड़ी कर दगला तकड़े देखो गोराई दगला तकड़े चे दलंडाई पर सरक राजई न जमुन को खल को तो है आगा द बिजली गर मुला को दे गोरा टीवी डंडा चिपे वाला होगा दी ओहो खल को लचो या दगला तकड़े द बिजली गर मुला को ल टीवी रान न वाता खुदा दे पागा और द कोर उरान चे जमा कोर ल टीवी जमा पजवंद राला जमा कोर दे खुदा उरान द्रे कोरु नगीरा नगेर चाकर द्रे वाड़ो दा बंबुला कान राउली तुम देवाल सरायो खाउसा हो सरस सिचारो देखो गोरे दगला तकड़े लंडाई सरक जुड़ी सरक जुड़ी टांगेवान चितिरी ओ गोरम बाला न से दा पकमरावान मतलब इदा दे चिजोड़ दा टेका ददा ज कमान चे هغه ورځ به کله چې دا ورسک بند راوشي او داسې مونږ ټول واخلي سمندر کې دغه لا تکړه زه ټیکادار سرکونو ټیکیا دا قوم ها
کدا یو خان وای زما پسې خان نواب والله که تاسو ورته دا ویلی تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان له دا آواز وکړئ چې او خان وګوره دا سړک دی وبه وایي تاسو خو خانانو پورني کې یرونی یئ د خانانو تالي سټو تاسو خو د خان د نوم تموم دا سنبی پرتي خان له به ته داسې آواز وکړي چې او خان وګوره دا سړک خو زه درته سړی نه ښکارم نو ما ته آواز کوي جا مولانا صاحب دا سړک دی بې خلاص سړک د سرکار سړک دی سرکار یې جوړوي نو ما څه کار دا قوم دا خړه تېر ځله جوړېدو یو راغی سایکل یې راوستو یې تاوان را ما ولې مې دا سایکل ټایر مې په دې ستا سړک کې وشتی چې ته زر جوړی نه زما ټایر پکې وشتی دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال خو دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه یم زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت خدای راستي کې ووایي دې قوم ته به زما نه دعا دې قوم دپاره سرکار پسې مه کوم شی دی چې زه یې نن غواړم او ماله مې حکومت رانکړي کوم شی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکي او روس ته په دوروزي او عیشونه کوي او بجلیګر ملا لګیا دی دلته په بالا ماڼۍ کې د دوایانو دوکان کې دوایانې خلاصوي کوم شی دی چې زه یې غواړم ماله مې رانکړي شته داسې نن وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار کړي او ډېر ښه خلک دي چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک کې د هر بر سر اقتدار طبقې دشمن یم چې دروغ مه وایئ دوارنګي مه کوئ یا خو په دې ملک کې سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مه اخلئ دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې ملا او اسلام دومره وشرمېدو چې اړو چرې به شرمېدلی ملا اسلام 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 څشتانه خلق سبا دې قوم ته د اسلام نوم به چې څوکلي وایي به په ارام کښېنه مړه شپږ کاله د اسلام اسلام چغې والی کېدې مونږ اړو څه ونه لیده لہذا په ارام کښېنه خدای خبر چې د اسلام دی څه نو عزیزانو اسلام شرمول نه دي پکار اسلام سره ټوکې نه دي پکار اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو دوکه کړې ده انجام یې اول شروع په دې کړې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله سره بیا څه وکړه لاړو ورپسې بل لاړو بل لاړو بل لاړو بل لاړو اوس نمبر د ده دی یا خو سم چې سار کېږي د ملک په عدالتونو کې دی قرآن او حدیث پراته چې فیصله به په دې کېږي او یا به دا وایي چې اسلام د وي رسخت زمانه یا به دا وایي چې اسلام د وي رسخت زمانه یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي زما عزیزان هیڅ اشکال نشته مارشل لا آرډیننسونه دا د انسان جوړ کرده قانون دی په یو شپه کې که مارشل لا آرډیننس په ټول ملک حاوي کېدی شي نو په یو شپه کې د محمد رسول الله جوړ کړی آرډیننس هم په یو شپه کې په ټول ملک حاوي کېدی زما عزیزان شور مه کوئ خیر ده وایي حج کې سږ کال 40 لکه خلک نو یو حاجي راته وایي چې 40 خو زما مخکې مړه شوي نو ما چې 40 لکه چېرته راجمع شي نو هلته خو به 40 خامخا مړه کېږي نو تاسو هم دلته 40 زره راجمع یې که نه
नो सट्टा कट दो टिंगे दे चरता शे जमाजीदार अर्ज में दाओ चिदमल कानून सो पूरे बदल नहीं तरागे पूरे दे मुल्क दा अमन सवाल न पैदा की द जिनावर के दो सवाल न पैदा की दगलावर के दो सवाल न पैदा की सो पूरे चिदमल कानून बदल नहीं मुला दे दा मुलियान इस्लाम नवाड़ी इस्लामाबाद वाली तासु बतावे चिदा मुलियान इस्लाम नवाड़ी इस्लामाबाद वाली कम मुला चुई च मां पदे कुर्सी के नवी निजाम बज चलो पतो पे बोले उम्दा खलक ठीक दी वो कानून बदल गई सजा मुजरिमान होता दा कानून मुताबिक वर गई तो गोरा च दमल हालत टिकी की करे टिकी अजीजान हालत बचंगा टिकी दा जलसी भी द मुहर्रम देखो द कानून लियास सातल उमर फारूक ते खजर आल माशूम फकीर की निवड उमर फारूक नास्ते पे खजूर बाग के कमीज तटाके गणी कमीज तटाके गणी देखो गोरे से चल के कमीज ता मुन्ना कमीजों ने तटाके गणी द 1400 रुपये म्याश मुलाजिम गोरे दागा पदे बाला माने के सौदा अस्तमला नवाड़ी बाड़े ता और तसीदी नाले कदी दुकान में केवाले करना वही दास जमाद स्टैंडर्ड नदी दा दुकानदारां की दी का सौदा अस्तमला जमाद बाड़े अल्लाह हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन कमीज तटाके गए आखिर और आवाज को या अमीरुल मोमिनीन ताल अमीरुल मोमिनीन दी फराशा उमर फारूक कमीज पजे प्रे को लाश के स्तनी वले पमंडा का बुदाए तरा गए बादशाह और ते देखो पमंडा नन बत्तदा से हुए और सरकारी सड़ी त जो खबर हो रहा ओ भाई चाहता बन नशी वेले ओ बाबे कचरोला वरगी अदालत पे मखके मुर्दार मखे अर्जली वलावली और तोड़ते जो सुदियो सारस में को अब दनन लाड़े तारीख दे बदलो लो बाबू से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सुदी जी हां दसे कवि होता कना मुंगला रमजान ना प्रांगान जुड़ करी कना तमा तवे जुमा की जो मुला देखो रास अल्लाह स्पक और रखड़े पकचरो के दुआन मखनी तवर दरा दिखा से सदी का तारीख जी केना तबा वही दा तकनो जदर तस्पक कारम जुमा दर तस्पक कारी नो खुदा स्पक करे सोच बल तस्पक नजर हुई कत न कवे पछा बांधे गरज कत न कवे पछा बांधे गरज सोच बन कवी पता बांधे गरज का गदा दस की फगूली गरज न का स्पाय बन का गदा बांधे गरज पसाहिल किश्ते दही जान डूबेगी पसाहिल किश्ते दही जान डूबेगी कसोख न कप दरिया बांध गरज जरहमान प दर्द यार के दसी ख्वाखयम चिमी निश्ता प दवा बांध गरज कतन कवि पचा बांध गरज सोख बन कवि पता बांध गरज चिबल तर स्पक कतरी नो खुदा स्पक करे स्पक इकडे करे ताणे लवरा को किणके दास दामू गई दास खपन शे ताणे देखो चिवन्नवती दास कोपाय खुदिया दासी दासी दी नो चिताणे लाने नो खान सलाम अलैकुम खान
मिर्जा से मिर्जा वालेकुम कैसा जी खबर क्या वही करो तो खुदा से दस का था तो हो कर ज्यादा वक्त पहले न दे बंगाल वासी कर कतन के पचा बांध गरज सोग बन कवि पता बांध गरज पसाहिल किश्ते दही चांद डूबीगी कसोक न का पदरिया बांध गरज कतदासिशवे लका दगा खजा चरा गले दहक अलम बरदार नो अमीर बंदर तमिलावी की द उमर फारूक बंदे अमीर बदर तो उमर फारूक बंदे चंगत कमा तकूनून युअम्मरु अलैह संगची यही 10 बदर बांधे अमीरान संगची तई 10 बदर बांधे अमीरान कतास औरत पर दूरबीन की उलीदा कमरों मुराशी को कब्र में बोलो वो दूरबीन की दा खो बयाओ जरे इलेक्शन की लो मिंबरान बजुड़ी गयो बम्बड़ान बजुड़ी गयो सब जुड़े खावरस पसे बड़ंदी सो बोरे च प्रदेश पक छोटा बदन दे इस्लाम दा करे इस्लाम दे पिन दे रावस्ते वो अल्लाह के न मल के रावले न खावर दगा से बदा खुदा पक्का रखता है और सब्जी वाला लवर्ष हाय 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 वखे वाला लवर्ष अतल्लस रुपए किलो हाय हाय गुरकमान 500 रुपए किलो हाय हाय कोर तरह के खजर लड़की निष्ठा हाय हाय 100 रुपए मंदी लड़की 500 रुपए किलो हाय हाय दफ्तर तलाड़ अलग का प्लान गलती दिखड़े एक्सप्लेनेशन निकाल हाय हाय माखाम से कोर तरह उड़ोना में गलत सार वाली उड़नो हाय हाय दस यही करी और हाय हाय चटक मर्ग बदल राइसी और रवान बाइबल खौरस बन तरसो पूरे चिता पदे खपल जान द खुदाए दिन हावी कड़े न दे ने को मल के रावस्ते से और नजर तखाव उमर फारूक पमन डरा गए बीबी वा वते मरान पदे में पोया का चिदा द खुदाए कानून यवाज़ माद पारा दे कता द पारा हम दे उमर फारूक करता हुए बीबी द खुदाए पर कानून के तरमीम निश्ता द अल्लाह कानून मौता द पारे ओ बराबर वर्ता अमीर मोमिनीन चे द खुदाए कानून अमीर ओ गरीब द पारे ओ दे अमीर ओ गरीब ला देखो बरच अमीर ओ गरीब ला यो दे न जमादा पगे की माशूम चे दे दास्ता मानत संगा वे उस्ताद जो अबू शहमा मासरा जिना करे दो दादा के न पैदा ए अमीर मोमिनीन अन उस्ताद ईमान इम्तिहान दे चे द खुदा पे कानून त तरकमा द पूरे अमल बकाए अमीर मोमिनीन वर्तवे बचिया त कोर तलाड़ा शफाराम के ना उस पे गौ जमा कर दो कानून पासबान दिया दे तले द कानून पासबान दिया दे नन खुदे गरीब सड़े राशि चीजी मा सारा दे सड़ी दा जाते करे का सड़े ओड़ो और सोर होने सा क्या ओए खान मंड सा कानून पासबान दे यो खजराला ये गोरी महमूद गजनवी ते हुए चे दास्ता द अदल हुकूमत ते और दास्ता द इंसाफ हुकूमत ते चे विंदु जमा द सोय न कचा गोता को सकड़ा जका चे दागा पपायो के डूबा करे महमूद गजनवी ते खा वेलो वेल पमाडे रोटाय तारा के पूरे हराम चे स्ता द सोय द गोते बदल में द टोल हिंदुस्तान न नहीं आ ये विंदु द मुसलमान कचा गोता को सकड़े दा और जबस्ता द सोय द गोते बदल टोल हिंदुस्तान ना न पेवरा ची पेवरा है अवल हमने सोमनाथ देंदवानो पंडितान और तराला वेदाल कुन अशरफ है और दावाला खुदा
सोमनाथ بوت ته زمونږ څه مه وایه، دا زمونږ ډېر لوی خدای دی. هغه اول د ده دا خېټه برمه کوم چې ویې والو په برچا د هغه خېټه ټوله د جواهراتو راکړه. محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بت فروش جوړ شم، زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي. د یو ګوتې بدن سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او دغه سومنات دروازې کابل ته راوړې. کابلیانو بیا چې دی د ظاهر شاه که د چا په حکومت کې اتمبې بیا هندوانو له ورکړې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نه شي. کم دروازې چې محمود غزنوي راوړې. تاسو پوه شوئ؟ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دی ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتې کېږي که نه جي ځه د اخترونو کې نه ګورئ تاسو. د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپېګنډه وکړه چې چا ویشتی دی ویشتی دی چې ویشتی دی. د خدای په غضب زاخته وم ټلیفونونه دي او خلک دي 6 ډزه یې ویشتی دی. حاله چې کوم دی کلاشنکوف یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راځم. نو صاحبه ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی. خو وګورئ ما څه چې هلکه زه به مړ کېږم نه یوه ورځ. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی. مرګ خو یو ورځ ته راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ولې زه به مړ کېږم. لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی. تاسو خیال دی چې بجلیګر ملا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک سویلی نه شي؟ د بجلیګر ملا نیکونه به پیدا شي او دې برواګانو دا د ښځو 3 دلګان به پرېږدي. نه دا پراپېګنډه دي دی دا د سک په ویښتو چې د 3 تبې ورکېږي دوی کړی. دا زمونږ ښځو پسې ستاسو ښځې دا چا زمونږ هم یو ښځه 2 سترګې دي ستاسو 2 سترګې زمونږ 2 خپې ستاسو 2 خپې زمونږ یو ښځه ستاسو یو ښځه خو زمونږ ښځې زمونږ دي او ستاسو ښځې شاملات دي. تاسو څه خیال دی؟ بل بجلیګر به پیدا شي بل به پیدا شي بل به پیدا شي. سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ته یې د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي. وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دوی دپاره به بل سلیمان پیدا شي بل به پیدا کړي بل ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کریں. نعرہ تکبیر علماء دیوبند حق دپاره هر مسلمانه او هر وخت خدای خلق پیدا کړي. عزیزه که زما تا سره دشمني وي او زه وایم چې لکه دا زمونږ زامن خراب دي یا لونه خرابې دي یا ښځې خرابې دي دا کنټرول کوي ګوره تباه کېږئ غر کېږئ رسوا کېږئ. دنیا کې خو به درته څوک څه وایي نه آخرت هم تباه کېږي چې دا زمونږ ښځې داسې اوارهګردې ګرځي. عزیزانو خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ آخرت هم تباه کېږي. نو دا خو زما دوستي ده در سره. زه خو ستا خوشحالول نه غواړم زه دې جړول غواړم او آخرت کې ښه کول غواړم. ټیک شه عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي. په دې اخترونو کې تاسو وګورئ وایي میاشت په کراچۍ کې نه ده لیدلی شوې. کراچۍ کې خواړه میاشت خېږي نه کراچۍ کې میاشت چاته ختلې ده روجي. کراچیوال خو وایي چې تراوی بھی نہیں پڑی اور روزے بھی نہیں رکھے اور سیمیاں بھی نہ کھامے تا کافر ہو کے مرے. تراوی بھی نہیں کړي روزې بھی نہیں نیولې چې منچې مو نه خورم نو کافر کوم خو ځان نه منچې خو به خورم که نو خو منچو ته راځي که نه دلته خواړه میاشت کېږي نه. میاشت خو زمونږ په صوبه سرحد کې دا خوار غریبان مورمړي پلانمړي دغه ټیک شو. بیا یې چې تاسو وګورئ ہلال کمیٹہ اعلان نہیں کرے ہلال ملال کے دن ٹھیک چې گواہ پیدا شي راځي ډاز ورکوي اختر دی. حکومت دلته ډېر داسې چې یاره حکومت اعلان په ټپ وړوند شي غبرګو کښېنې چې حافظ شي او نظر دې نه لګي نو 24 ګنټې لګیا چې حکومت دا بد کړي دا بد کړي. په دغه وخت کې د مور میړه حکومت شي زمونږ په خلاډو اختر نه کوي نه روزه داسې پکې شته که نه ډېر داسې
یاره حکومت والا خو په وابډا هاوس ته کتنه کراچۍ کې انو بلډینګ چي پلازا کې ناشتي بسکټ خوري نو داغي پس پیګمو کې میاشت راوخي ها بیا میاشت تاسو په ایمان وایي دی وګورئ تاسو د کم ځای خلک دي شاډن شته دبګرای لنډای کوټله بادر کله کمردین غړای وغیرہ وغیرہ تاسو په خپل کله کې مالدار سړی په ایمان وایي چې د سیم اسمان ته په کتو لیدلې چې میاشت ته ګوري چې راو خطا کړو نه د سیم کتل همدا مونږ باندې سپیره وګي تګي نهر د اسمان ته ګوري کړي دا سارګه خو نه خطا سو چې میاشت وګوره تانه تراشي چې خان ما میاشت ولیدا ها میاشت کم ځای کې دي وایي چې داسې اوس هغه تانیدار نه کې خیال کوي چې دا شیخ موصف وګکه او ډیپټي کمشنر ته به موزه او آب بیا کراچۍ ته پدې شیخ صاحب کوم دی جی اوه سکینه والا کې دا چوم د خوار کټوله دنیا ونه وي خان اسې مې تار لیدلې دا سیده کنه ها نو هر کله چې میاشت ګوري غریب سړی او د غریب سړی رسایي تاڼې تم نه کیږي او بیا راشي ډیپټي کمشنر تال ته سنتري ولاړ سنتري ته وایي چې ما پرېږده زه ډي سي صاحب سره ملاوېږم ما میاشت لیدل سنتري بیا پرېږدي زه هغه ورځ ورغلم ګیټ بند دی اسپایي ما ته د ګیټ نه داسې کېږي مال ویلې چې کوم خوا ځې ما دننه ځم وی دننه ځم ما زیارت دی ما ته ویل لیونی خو نه دننه زیارت کوم دی ما خدای راستي وی بنګله ده دا د صاحب بنګله ده ما دلته غلی غوندې زیارت هم وی کاکا زما مې ته اوس ووایه چې ما غوندې سړی چې د مرض غوندې مې ټوله دنیا پېژني او ما سره دا چلو شو د هغه په بنګله کې نو تا به ګوئ تال ته څوک پرېږدي ښه چې تا پرېنږدي نو د پلازا په کمره کې دننه ناست بسکټو خوړو والاو ته به رسایي څنګه کېږي سپېږمو ته خو میاشت په کمره کې ورننوځي نه نو هغې به کله ګوري په درېیمه شپه چې بلکل د نیم اسمان ته راشي خیال هم راشي په ړومبۍ شپه میاشت د پاکستان په تاریخ کې د فرنټیر خلک ګوري او د صوبه سرحد خلک یې ګوري د پاکستان په تاریخ کې روجهدار او په صحیح معنو کې روجو ساتلو والا ما په خیال چې د صوبه سرحد خلک په دې خبره پوهېږئ نو میاشت هم دوی ګوري چې دوی ګوري د دوی شهادت زما د ایمان دی چې دوی ټیک وایي او صحیح وایي خدای دې وکړي چې ټوله دنیا کې اختر نه او د صوبه سرحد یو مورمړی راغی او ما ته ویل چې اختر دی که زه پې پانسي کېږم هم ویلي مې دي او بیا به مې ویل چې زه یې اختر زما عزیزان دې تېر اختر کې دا پراپېګنډه کې لوی لاس دې ګوان وم یو راغی موسمیات والا اعلان کړی چې داسې دې پورې درته یم چې دې جولای ته وګورئ چې لږ عقل پیدا وي لږ سوچ پیدا وي سرونه در پورې دي کاڼي در پورې نه دي یو راغی وی چې جی چې مونځ مې وکړو روټۍ مې ښه وخوړه په مړه خېټه چې بیا لاړم دې خوا مې ونیوله ناکول 15 منټه ولاړه وه نو 15 منټه کې تا روټۍ مې وخوړه مونځ دې مې وکړو بیا دې څنګه وې تا بل راغی چې بل راغی یو پکې راغی خدای راستي که یو روژه مې نیولې ده خو زما څه کار دی چې د خلکو روژې خرابوم ما هم لیدلې ده یو پکې لا داسې ما دا ټول شهادتونه مسترد کړ ما دې کې څه وزن نشته نو زه دا ټول ملک ذمواري د روژې په خپل سر نو هغې کې یو دوه کسو چې لاندې کو شوي دي یاره د ویشتو قابل زمونږ وایي ویشتو قابل نو ویشتو پولیسو ویشتو قابلیانو دا نور علاقه یې ورپسې بیا تړلی او زما عزیزانو خدای ته ګورئ خدای ته ګورئ جواب به ډېر ګران وي والله دا ستا هره ادا د زندګۍ چې ده دا ټوله په تول ده دا ټوله په قیمت ده د دې به خدای له قیمت ورکوي یوه ورځ چې په دې سترګو څومره دنیا ته وګورئ د دې به خدای ته قیمت دا چشمې وګورئ زما دا چشمې دا په 600 روپۍ جوړې شوي
पास नजर लांदे नजर दा फ्रेम वगैरह वगैरह पुष्पक सौ मां नजर कम दे नो पुष्पक 100 रुपए में नूर स्तर के जान तलगुनी दी तासु के बोला बड़ी खबर पे नहीं बेकीमत स्ता मखस सम नशम कते दा दुम राजी में स्तर की कीमत बत सबा खुदा लवर कोल वाड़ दास पे चित्त पे बेमीनत अगर से वल्ला द दी कीमत बवर के द दी ला सुनो बकीमत वर के दा वगुना द दी बकीमत वर के दा जुबा द दी बकीमत वर के यो जिंदगी उगोरे च नन खत्म शो त यो अरब रुपए चा तवर का च यो वरज रात नूर इंतजार को बुश यो घंटा यो मिनट सवाल जमा जिदानो द अर्स कीमत थी ददी बखुदाई ला कीमत वर दा टोल बटिकशी हो कदमल अलंबरदार द कानून ची दी अदासी शी लका उमर कोर तरा के सोए रटा है बाबा वाले परेशान है बचिया रोटायो खुरा माता दासी मालूमेगी जिस्तान ना खीरे रोटाई द जमा पकोर के रोटायो खुरा चवे खुरा दासी देवे तो नूनी और देवाल सरे तो डगारे वर वे बचिया पदे में कोई कजी प्लान है खजे सरता से ना करेदा वर्ते में चिपलारा बिल्कुल में करेदा वे मुनकर वाली नश्वे कम बख्त च मादर तो वे ताब वेले चिन्ने में दा करे वे प्लारा यो में जिना करेदा अगर गुनाह में करेदा वे मद दरोग गुनाह संगौ कमा यो गुनाह को में करेदा नु ब्याद दरोग गुनाह वे मद संगौ कमा राय वस मस्जिद नबविया का जुमा तो च मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द चा बुनियाद खयो उमर फारूक सड़े उले गड़ो च द मदीने टोल सरदारान राज मका नन जमाद जुइद तकदीर फैसला की द मकी द मदीने लोय लोय सरदारान लोय लोय सहाबा और उलमा राल उमर फारूक ते जरगा उकड़ा चिस्ता दाजुई ढेर मजेदार कुरान मिली कदमा फैसे गुंजाएंगी उमर फारूक पास वे वला तजरु आजिरतुम विज़रा उखरा जमाद खुदा कानून दान दे च गुनायों कड़ी वियो सजाए बल्लवर गुनायों कड़ी और सजाए बल्लवर गुनाह तकड़ी दा सजा बे मदद अजीजान नस्ताफ अमल की गुनाह चा कड़ी और सजा चा कड़ी गुनाह चा कड़ी और सजाए चा कड़ी जमुन दमल दादस ता खबर हम पते से याद है रुंबाश पता नन को बनतन गे यो कली ते यो पीर ते पीर आते चौकत पाकली के टेपरम पर 2 पैसे सीर दी और जाफरानम पर 2 पैसे सीर दी और सुचा वड़ीम पर 2 पैसे सीर आ पीर मुरीदान तो ही चाले का तख्त ही जड़ा वे वाले वेदा शहर ना पुरसान का गिर सुनो कर की आ पीर मुरीद मानदा मन आम तौर दे पीरान मुरीदान चीदा से जान कठी संगी वदा संगी मैं मुरीदान से दासी कठी कठी वा गरीब मानदा पीर तेरे चे हजरत सुचा बड़ी 2 पैसे सी लगी साशा देर मानदा है झलक खश आगे वे सुचा बड़ी में 2 पैसे सी और बेड़ा बदल वे जिंदगी लग साहब सबक से शोरो माड़ा चियो 2 म्याश तेरे दिनो दासी और शैती जोश चे जोश बादशाह हुक्म करे पे सड़ी चे दा पांसी कई सड़े चे पांसेला बोतलो दागा सड़ी माराय नारायवा चे कड़े बेवरवा छोला बति बिया हुआ चे वरवा बे छोला बिया बति हुआ बादशाह ला रिपोर्ट रागे चे सेबा का सड़ी हुक्म माराय के कड़ाई नटी सुन वेरी चे दागा को माराय की कड़ाई नटी नहीं नो बल वाला घट मुंदे वो रही सो को सड़े मर गए देते मगोरा चे गुनाहगार देव करे दे को समाडर दे यो सड़े मर आस पायान कर दे दा दे फिर मुरीदी हो दद मारा इला वाला फेट दके बकाड़ा ऐसा मारा रानी वाले चरानी वाले दे मक्केशा आगे मां से कड़ी वैसे देने दी कड़ी खोलता कड़े दे चाप मारा के नाराजी बंचा बगैर तान
وینو ما خو څه نه دي کړي غر کوئ وی بس کاکا خبرې ډېرې مه کوه بادشاه آډر چې کړی د چا په مرۍ فټ شو امر کوي پیر له ورمنډه کا چې غرق شو وی ما چې درته وی چې دوه پیسې زیر بړی خو خورې په خدای راستي کوي بیا ټینګ کې اوس بس وی پیر خدای ته وګوره چې خلاصوه مې وی آسان کار سبا به کله به پانسي کېږي صاحب دا وی سبا پیر ورته ویلي چې داس چل دی چې د کړای باندې به تا نه مخکې زه ورمنډه کړم او ته پې زما نه مخکې ورمنډه کوه بادشاه به ولاړ یا به یو تپوس وکړي زه به جواب ورکړم ته به خلاص شې وی ډېره ښه سهار بادشاه راغی چې سړی پانسي کړي هر څوک چې دی پیر په ورمنډه کچ دا کړای زما غاړه کې واچو اموري دی ورمنډه کچ نه حضرت زما غاړه کې په پرزونه شوی بادشاه راغی دواړه ونیو چې کسه چا دی ولې پرزونه پیر ورته وی چې دې کړای کې ماته په باطن کې جنت ښکاري د پیرانو په باطن کې نظر لګي باطن کې وای نظر باطن کې نه په بطن کې بطن خېټه په دې کې نظر لګي نه خیر چاہا وی ما ته په باطن کې په دې کړای کې جنت نو مرید به وای چې دې جنت ته زه ورځم زه چې دې پیر زه ورځم وی خان تا پیر او مرید دواړه په آرام کې دې جنت ته زه ورځم بادشاہ ورغله دې په غاړه کې کړای فټ کړی دا او اورډر جلاد تکړه دې چرا کاګه چې ګړت شوی دې بادشاہ نه سر ورکړي دې په وګورئ ملک نشهر نه پرسان چاله په یو رنگ کې سزا قدرت ورکوي او چاله په بل رنگ کې سزا قدرت دې خبره پوهیږي یو په یو رنگ کې قدرت رانیسي او بل په بل رنگ هغه ګړنګ چې تا بل نه جوړ کړي هغه ګړنګ کې مطلب خپل الا مگر هغه خلق چې کوم د قانون محافظین دي او په قانون عمل داسي عمر فاروق ورته وی زما د خدای قانون دان دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل نه ورکما جلاد راوغوښت ورته وی بچیه خبره واوره زما دا زوی دی واده یې نه دی کړی نو قرآن ویلي دي چې غیر شادي شده سړی زنا وکړي هغه سړی او ښځه د سل درې لګاو شي ما په دې زوی د سلو درو حکم وکړه خو که تا پړه کې دا راوسته چې لږ به په مزه مزه ووام ځکه چې د امیر المؤمنین زوی دی نو په قیامت کې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي نعرہ تکبیر عدالت فاروق اعظم عمر فاروق چې ورته وویل نو جلاد په درو وهل شروع شو پلار امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی په درو وهلی کېږي اتیا درې چې د عمر زوی لګېدو نو پلار ته وایي چې بابا جانا تږی ما لږې اوبه راکړه پلار یې ورته وایي چې بچیا په خدای مې دې قسم وي چې ستا د هر یو واري سره زما د زړه نه وینې جدا کېږي خو یو طرف ته د زوی مینه او محبت دی او بل طرف ته د خدای قانون دی نه بچیا د خدای د قانون په مخ کې د ستا باندې زرګونه زامن قربان شي اے بچیا اتیا درې ولګېدې او شل پاتې دي که سلمه درې نه بعد بندې وې نو اوبه به وڅښې او دغه وخت کې اوبه ځکه نه در کوم چې ما په اجرا د حد کې د قوم بچو له اوبه نه دي ورکړي نو که تاله مې درکړو سبا خدای راته ووایي چې زوی د پاره دې په قانون کې ترمیم ولې وکړه پردي خلک دي چې په درو وهلو به دې نه وي ورکړي او زوی له دې پکې ترمیم ولې وکړو نو په ملک د قانون کې د ترمیمونو کولو جواب هم خدای له ورکولی شو تاسو وګورئ زموږ د ملک قانون پیتی پیتی شو په ترمیمونو بالکل د مسورو پیتی دی ترمیم دی ترمیم دی ترمیم دی ترمیم هغه قانون راوله چې کوم ترمیم ته وایي سلمه دوره چې ولګېد سرداران د مدینې عمر فاروق رخصت کړ دی راغی زوی ته ودرېد زوی سلګی وایي ورته بچیا ته چې مړ شي نو ستا ملاقات به د محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او بیا ورته ووایه چې تا کوم قانون زما پلار ته پرېښی نو داسې عمل یې پې کړی دی چې په زوی او په کور یې راغله نو هم صرفه یې ونه کړه
زما عزیزان لک سات چې تیر شه انا لله و انا الیه راجعون قانون دغه ته وایي د قانون علمبردار دغه ته وایي په قانون عمل کوونکی دغه ته وایي چې په زوی راغلم په کور راغلم په ځان راغلم زما عزیزانو مونږ دا ملک په داسې قانون آباد غواړو په دې ملک کې داسې قانون غواړو والله العظیم الله دې چرې هغه ورځ نه کوي چې دې ملک ته روس راشي خدای دې روس تباه او برباد الله دې روس ته صفای هستی نه میټاو خدای دې امریکا تباه کړي د امریکې د پرکټي دې خدای تباه کړي اسرائیل دې خدای تباه مونږ د دې ملک خلک دا اگر چې دوی وای چې د چا خبرې د دوی طبیعت نه خرابي نو دا محب وطن ده محب وطن ده محب وطن تاسو یې چې په یو جنگي کې راغلي وایو د کروڑونو روپیو په بار ملکونو کې جمع کړو د لکونو روپیو بنگلې جوړې کې زموږ بیړي په وظیفو خوراک ورکړ موږ محب وطن نه یو تاسو محب وطن یو تلتلی کې راشي دلته بیا درې ورځې په لارو کې سامانونه چلی موږ محب وطن تاسو یو مولا اول په دې پیښور کې یو داسې مولا وای چې درته جایګيري وي بنگلې وي کوارټري وي زموږ خو یا ډېر انداز کې اوسېدم تاسو پیژندم یا ډېرای سره اوسېږم یو خوراکۍ مې دی د لسو مرلو هم درنه خلاص خپلو کې چې کښېني هغه ورځ راته زموږ ممبر صاحب ویل چې باندې یو سړي تپوس وکړو چې د بجلیګر ملا سره خو به یو 100 لکه روپۍ ما 100 لکه را سره نشته خو 100 لکو والا راته د سړي زامن نه ښکاري دا راکړه 100 لکه څه چې والله 2 لکه هم را سره نشته خو دا لک پتیان راته داسې هغه وایي اکو بکو سرسندکو بامې لاړه پتره پکو دا راته دغسې شي نه عمر مې تېر شو داسې مې چاته نه دي کړي وښایي تاسو د بالا ماڼۍ تاریخ د رامداس بازار تاریخ چې زما لاسې په مړي ژوندي خیر خیرات کې چېرته داسې مزدوري مې کړې ده محنت مې کړی دی ملازمت مې کړی په 26 روپۍ میاشت بجلیګر کې امام وم په 15 روپۍ میاشت دې مدرسه کې مدرس وم په دې مې ګزاره کړې ده دا رامداس او دا بالا ماڼۍ داسې مې لیدلی یم زه چېرته وای چرې نو د یار در به په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما کا یو ظلم دی زلف پلاس کی وزی یو اختبه دی پدرس جهان ورنک والله زه د خدای قانون او د محمد رسول الله د حدیث داسې تابعین چې ما چرې د سرمایه‌دارو او د اقتدار په مخ کې جوکیاو کړي نه دي واخر دعوانا الحمدلله